ګرانو زده کوونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ و روغ اوسئ. د څو ثانیو کې د سوالونو د حل په ادامه سره نن د جذر مربع د سوالونو حل در زده کوم چې په څو ثانیو کې تاسو کولی شئ حل کړئ. جذر چې د جذر درجه دوه وي هغو ته جذر مربع وایي، او تاسو په جذرونو پوهیږئ چې په ساده جذرونو پوهیږئ چې د څلورو جذر دوه دی، یعنې دوه ځلې په خپل نفس کې ضربي څلور ورکوي. د 9 جذر 3 دی، د 14 جذر 4 دی، 25 5 دی، همداسې تر 100 پورې 100 جذر څو دی؟ 10 دی. 10 په 10 کې 100 کېږي. نو اوس که داسې سوالونه تاسو ته درکړه چې فکس قیمت نه وي، یعنې اشاریوي ځواب وي، جذر د 1100 څومره زر تاسو کولی شئ په اسانه طریقه پیدا کړئ. کله چې جذر د 1100 تاسو ته مثلا درکړ، تاسو کوشش وکړئ چې د 1100 نه کته هغه جذر مربع چې بدون د اشاریه نه وي پیدا کړئ. 1100 ته نږدې 14 دی. د جذر مربع د 14 پوهیږئ چې 4 دی. دلته یې لیکئ جذر مربع د 14 مساوي په 4. اوس دغه 4 اخلئ، دلته یې لیکئ 4 جمع یو خط د کسر وباسئ او د 1100 نه 14 منفي کوئ. 11 منفي 14 مساوي به د دې لپاره درته لیکم چې په یادم پاتې شي، کني دا تاسو خود زر پیږي چې د 1100 نه 14 ولاړ شي یو پاتې کیږي. دا یو عدد په صورت کې د کسر لیکئ، او پس دغه عدد چې هر جذر و هر عدد مساوي په مغه عدد و 4 ضرب مغه عدد ضرب 2 کوئ. 4 ضرب 2 کې یاته دغه عدد چې لاسته راغی دغه عدد په مخرج کې لیکئ. پس دغه نه دغه کسر حل کوئ، تقسیموئ او د 4 سره جمعوئ. یو په لیکئ 4 جمع یو چې په 8 تاسو تقسیم کړئ، یو تقسیم په 8 یو کوچنی دی یا ته غټ دی، باید دلته یو 0 کېږدو، اشاریه کېږدو، دلته یو 0 د دې څنګ کېږدو. پس د نه تقسیم یو په 8 کې 8 د 10 نه چې 8 ولاړ شي 2 پاتې کېږي. بیا د دې لپاره چې تاسو اشاریه ایښي 3 ځلې کېدای شي 0 حق لرئ چې کېږدئ. تقسیموئ هم دا شان 2 په 8 کې کېږي 14 او دا د 20 نه 14 ولاړ شي 4 بیا 0 حق لرئ چې کېږدئ. 5 په 8 کې کېږي 40، یعنې د تاسو ځواب کې 0.125 0.125. او کله چې تاسو 0.125 د 4 سره جمع کړئ، د دې په جمع خو پوهیږئ چې دا عدد د مخکې د اشاریې د عدد د لاندې رسی جمع کیږي او عدد هم کیږي 4.125. 4.1 هم چې ولیکئ صحیح ده، خو د دو دپاره چې بیخي دقیق شي دا رقم لیکئ. د 11 جذر مساوي کی په 4.125 یا 4.1 په خپله د دې سوال ځواب دی. 4.1 دا هم ځواب شو او ډېر زر عمل کړ. ښه، اوس 3.50 وګورئ. 3.50 ته کوم عدد نږدې دی چې موږ د هغو په استفاده د دې جذر پیدا کړو. 3.50 ته اوو په اوو کې 49 جذر هم نږدې دی او 8 په 8 کې 4 شپېته هم نږدې دی، مګر 4 شپېته د 3.50 نه غټ دی. نو 49 موږ په نظر کې نیسو، موږ پوهیږو چې د 49 جذر مساوي دی په څو؟ مساوي دی په اوو په اوو کې 49 کېږي. اوس به راشو دغه اوو به دلته ولیکو، اوه جمع د 3.50 نه 49 منفي کړئ څو کېږي؟ د 3.50 نه چې 49 منفي کړئ 4 کېږي. د 14 نه 9 ولاړ شي 4 دل پاتې کې 4 نه 4 هیڅ
دا به واخلئ د کسر په صورت کې به څلور ولیکئ. پس د هغې دوه به ضرب په څو کړئ؟ ضرب په دغه عدد ضرب په اووه ضرب په دوه مساوي کې په دوه په اووه کې څوارلس. څوارلس به په مخرج کې ولیکئ. اوس دلته ګورئ چې دا قابل دی اختصار دی. په دوه په دوه کې څلور، اووه په دوه کې څو؟ څوارلس. یعنې دا مساوي کې په اووه جمع دوه پر اووه. اوس څه کړئ؟ اوس دا اووه په خپله دوه په اووه تقسیم کړئ. دوه چې په اووه تقسیم کړئ، دوه خو کوچنی دی تو اووه نه، دلته به 0.1 کېږدو، دلته به یو 0 دی، دې ته څنګ کېږدو. د اووه ضرب زباني چې تاسو ولولئ، درې اووه کې 21 کې زیاتېږي، دوه په اووه کې 14. د شلو نه چې تاسو 14 منفي کړئ، شپږ پاتې کېږي. اشاریه لرئ، بیا یو 0 یږدئ. همدغه تقسیم ته کېدای شي چې ادامه ورکړئ، کېدای شي چې همدغه 0.2 قبول کړئ. نو بس دی قبول یې کړئ. جمع 0.2 اووه جمع 0.2 کې 2.2 د تاسو ځواب شه 2.2. دا د تاسو ځواب دی. یو سوالم حل شه، ډېر زر حل شه. که تاسو غوښتي وي د جذر د لیاره یې حل کړئ، تاسو ډېر وخت کې ضایع کېږي. ښه، شپږ اویا ته تاسو اوس وګورئ چې 9 په 9 کې 1 کې 8 په 8 کې 4 شپېته کې 4 شپېته شپږ اویا ته نږدې دي. دلته 4 شپېته جذر لیکئ مساوي دی په 8. پس د هغې څه کړئ؟ دلته 8 لیکئ. 8 جمع کسر اسپوئ. د شپږ اویا نه 4 شپېته منفي کوئ. د شپږو نه چې 4 ولاړ شي 2 پاتې کېږي، او د اووه نه چې 6 پاتې ولاړ شي 1 پاتې کېږي. 12 په صورت کې لیکئ. او پس د هغې 8 ضرب څو کوئ؟ 8 ضرب په 2 14. دلته ګورئ چې صورت او مخرج په 2 قابل دی، تقسیم دی. تاسو کېدای شي ولیکئ شپږ په 2 کې 12 او 8 په 2 کې 14. بیا قابل د تقسیم دی، قابل د اختصار دی. 3 په 2 کې 7، 4 په 2 کې 8. دا مساوي کېږي په 8 جمع 3 پر 4. اوس 3 په 4 تقسیم کړئ. 3 تقسیم په 4، دلته 3 وړ دی 0.10 یږدئ. 8 وارې 22 کې 4 اووه وارې 28 کې د 10 نه چې 28 ولاړ شي 2 پاتې کېږي. اشاریه لرئ، یو 0 کارته کولی شئ. 15 ځلې 15 په 4 کې 20 کېږي. هېڅ 15 وارې ضرب هم نه کړئ، خیر تنها 0.1 تاسو ځواب دی. دا مساوي کېږي په 8 جمع 0.1. 8 جمع 0.1 کې 8.1. او د موږ تاسو ځواب څو شه؟ د موږ تاسو ځواب مساوي شه په 8.1. دا تاسو نهایي ځواب. ګرانو زده کوونکو، بل سوالم 28 دی. اوس ګورئ چې 28 ته نږدې کوم جذر دی؟ 15 په 5 کې 25 نږدې دی 28 ته.
او شپږ په شپږو کې شپږ دېرش کې زیاتې. نو دلته موږ تاسو لیکو چې 25 جذر مساوي دی په څو؟ مساوي دی په 5. لکه مخکې تاسو لیکئ دلته لیکئ چې 15 جمع کسر اسنوي. اوس د 28 نه 28 منفي 25 کوئ څو کېږي؟ 2 پاتې کېږي. او 15 ضرب په 2 کوئ، 15 ضرب په 2 مساوي په څو؟ مساوي په 10. په صورت کې دغه عدد راځي، دغه حاصل تفریق، او په مخرج کې دا 10. ګورئ چې دا قابل د اختصار دی. 1 په 2 کې 2، 15 په 2 کې څو؟ 10. 15 جمع 1 په 5 دا مساوي کېږي. اوس 1 په 5 کې چې تقسیم کړئ څو کېږي؟ 1 چې په 5 کې تقسیم کړئ 0.1 دی، دلته 0 کارته کوئ په څه چې 1 خو کوچنی دی، 2 په 5 کې دی 10. 15 د دې په ځای څه شی دی؟ 0.2. 0.2. 15 جمع 0.2 کې 15.2. 15.2 د تاسو څو دی؟ ځواب هم دی 15.2 تاسو نهایی ځواب دی. تاسو په څو ثانیو کې وکولای شول چې زر تر زره یو اشاری جذر مربع حل کړئ. ښه، 8 ته کوم عدد جذر مربع چې تاسو پوهیږئ نږدې دی؟ 6 نږدې دی. په څه چې 6 بیا 6 په 6 کې 6 کې 9 په 9 کې 9 د دې نه غټ کېږي. نو 6 به ونیسو چې 6 مساوي دی په جذر مربع په 6. اوس به دلته 6 ونیسو، 6 جمع کسر د 8 نه دا نوی جذر منفي کیو 6 مساوي په 2. د 8 نه چې 6 راشي 2 پاتې کیږي. او دا ضرب څو کیو؟ 6 ضرب په 2 کیو مساوي په 12. دا په مخرج کې ویلو، دا په صورت کې دغه عدد، صورت کې دغه عدد مخرج کې 1 په 2 کې 2 اختصار کې 6 په 2 کې څو؟ 12. دا مساوي کې په 6 جمع 1 پر 6. 1 پر 6 1 تقسیم په 6 کړئ، 1 تقسیم په 6 دلته 0.1 دی، دلته 0. 1 واره 2 واره 12 کې زیاتې، 1 په 6 کې 6 څلور پاتې کېږي. همداشان تاسو کېدای شي مخته ولاړ شئ، کېدای شي چې مخته ولاړ نه شئ. ځواب یې کې 6 جمع 0.1 دا مساوي کېږي په څو؟ 6 جمع 0.1 6.1. 6.1 تاسو ځواب دی 6.1. اوس به 1.6 وګورو. 1.6 واضح خبر ده چې 100 ته نږدې دی. موږ تاسو لیدو چې د 100 جذر څو دی؟ د 100 جذر 10 دی. نو اوس به راشو دلته به ولیکو 10 جمع کسر به رسم کړو د 1.6 نه منفي دا جذر منفي کیو 100 مساوي کېږي د 1.6 نه چې 100 ولاړ شي څو پاتې کېږي؟ 6. او 10 په ضرب په څو کړو؟ 10 په ضرب په 2 کړو مساوي کېږي په 2 ضرب په 10 کې کېږي 60. یعنې 6 په صورت کې لیکل کېږي او 60 په مخرج کې لیکل کېږي. دلته دواړه جفتي قابل د اختصار دي. په څو؟ په 2. 3 په 2 کې 6، 1 په 2 کې 2 0. 3 په 10 جمع 3 په 10. ښه، اوس به 3 په 10 تقسیم هم کړو او غیر دونه 3 په 10 کې هر عدد چې په 10 راشي
0.0 مغه عدد کیږي. خو بیا هم دا باید تاسو زده وي د دې لپاره چې تاسو ښه درس زده شي، یقین هم راشي. زه به درته تقسیم کړم. 3 تقسیم په لسو 0.0 3 په لسو کې څو کیږي؟ 10. ما درته وویل چې هر عدد چې په لسو تقسیم شي 0.0 مغه عدد کیږي. یعنی لس وبخښئ لس جمع 0.3. لس جمع 0.3 کی لس.3. جواب بشه لس.3. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړه چې لوستم ښه زده شوی وي او ښه ګټه ترې واخلئ. دا ټول هغه نوې طریقې دي چې په ریاضیاتو کې منځته راغلي د شاګردانو د زده کوونکو د اسانتیا دپاره، او زه یې در زده کوم چې تاسو ښه ګټه ترې واخلئ. د نورو همصنفانو دوستانو سره یې شریک کړئ، ځان په ثواب کې شریک کړئ. خدای مل شه. که سوال کوم پوښتنه هم درلوده نو ما ته په کمنټ کې ولیکئ. خدای مل شه. ښه وخت ولرئ.